داسې ورځې هم راغلي دي چې 3 ورځې تاسو کله ډوډۍ نه وایه. دا خبره صحیح ده؟ همداسې ده؟ دولت بدر نه پاتې په دنیا شي چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي زوی او لور بدر نه درد اخیسته ناشي زوی او لور بدر نه درد اخیسته ناشي خزا سر بدی پچغو پجړا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو او هغه څوک چې په دغه ټولنه کې اوسېږي هغوی په موږ او تاسو باندې حق لري، هغه که غریبانان دي او که نور خلک دي د هغوی سره باید موږ او تاسو مرسته وکړو، د هغوی لاسنیوی وکړو د همیشه دپاره. نو په همدې جریان کې موږ څه موده مخکې په فیسبوک کې یو پوسټ هم کړی و. راغلی و کابل ولایت د سبز ولسوالۍ ته. دلته موږ له یوه داسې کورنۍ سره مخامخ شولو چې موږ یې خبرې واورېدې، واقعا ډېر زیات دردونکې وې. حتی دوی ویل چې داسې وخت په موږ راغلی چې 3 ورځې موږ ډوډۍ نه ده خوړلې، ډوډۍ هم په سترګو نه ده لیدلې. نو ښه مو دا وګڼله چې د دغه کورنۍ دپاره باید موږ یو څه مرسته راټوله کړو. د بااحساسه ملګرو سره مو دغه موضوع شریکه کړه او هغوی هم د موږ سره وعدې وکړې. یو څه پیسې موږ ته را رسېدلې هم دي او غواړو په همدې جریان کې دغه کورنۍ سره یو ملاقات بیا هم ولرو، دغه کورنۍ له نږدې وګورو او هغه تصویران او د کور هغه ماحول او هغه ژوند زندګي د غربت ډکه زندګي تاسو سره هم شریکه کړو تر څو تاسې هم ورسره مرسته وکړئ. نو ورځو دغه کورنۍ او دغه جونګړه له نږدې ګورو، له موږ سره اوسئ، نورې خبرې هم لرو. مال دولت بدر نه پاتې په دنیا شي چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي اولادنا په برندو برندو دغلته یو یتیمه کورنۍ ده چې د ده په باره کې موږ په فیسبوک کې پوسټ هم کړی او یو څه دوستانو مرسته هم را لېږلې وه، خو هغه مرسته دوی دپاره بسنه نه کوي. که دغه ماحول تاسو وګورئ، واقعا د یو انسان د اوسېدو هغه اسانتیاوې چې باید وي هغه پکې نشته او هغسې چې د یو انسان اړتیا ورته لري هغسې مناسب ځای نه دی د اوسېدو دپاره. نو په دې خاطر مناسبه موږ وګڼله چې راشو دغه ځای تاسو سره هم شریک کړو، تاسو یې هم وګورئ. نو تاسې هم کوشش وکړئ دغه خلکو سره مرستې وکړئ، مرستې راولېږئ. زموږ د واټساپ شمېره هم ستاسو د سکرین پر مخ ده او د دغه دوستانو شمېره هم د سکرین پر مخ موږ تاسو ته ښکاره کوو. دغه جونګړه بیا هم ګورو، بعضې اتاقونه هم ګورو چې آیا د اوسېدو څومره اسانتیاوې دوی لري او په ضمن کې به بیا یو تن د دوی نه موږ سره خبرې هم وکړي. د دنیا دوستان بټول شي در نه پاتې. لیدونکو تاسې وګورئ، واقعا ډېره دردونکې ده. دغه د ژمي سختې شپې ورځې په واورو کې دغه خورکۍ چې کونډه ده او بچیان یتیمانان دي، دوی دغه ځای کې تېره کړې. دغه تاسو یې کتلی شئ، هر څه ستاسو په وړاندې دي. سترګې پټې کله ستا شي چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي مال دولت بدر نه پاتې په دنیا شي چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي.
خیالیدونکو د دغه کورنۍ یوه کوچنۍ خورکۍ د موږ سره ولاړه ده، یتیمه ده. له دې سره به خبرې وکړو، د ده د زړه درد به هم واورو. خورکۍ ستړې مه شي، خیر اوسې. څنګه یې ښه یې؟ ښه یم. ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ژوند هم خراب ده. پلار هم مړ ده. یتیمان یې؟ هو. پلار هم وفات شوی؟ هو. قصه یې کولی شي راته چې دغه پلار دی څنګه وفات شوی؟ پلار مې شکر مرض و. یو ورور لري؟ هو، یو لکه ورور. او خویندې؟ خویندې څلور. او کونډه مورکۍ ده؟ هو. څه غوښتنه لري هغه څوک چې ته همدا اوس د سکرین په پرده باندې ګوري؟ څه ویل لري ورته؟ موږ سره مرسته وکړو. مرسته راسره وکړو. ستاسې لاسنیوی وکړي، تاسو سره مرسته وکړي. د نورو خلکو د ژوند چې ګوري او د خپل ژوند ته ګوري، زړه کې د څه راځي؟ زړه کې خفه کېږي حتما؟ هو، خفه کېږي. او موږ داسې هم واورېدل چې تاسو باندې داسې ورځې هم راغلي دي چې 3 ورځې تاسو کره ډوډۍ نه وایه. دا خبره صحیح ده؟ همداسې ده؟ هو. صلح زیبد دوستانو منس کی پرو. دغه کور چې تاسو پکې اوسېږئ دا د چا دی؟ دا د بل چا ده. ستاسو نه دی؟ یعنې کرایه ورکوئ که همداسې؟ همداسې. دغلته شاوخوا خو بټۍ دي. دا کورونه ویل کېږي چې د دې بټیو والا دي که نه؟ بټیو والا څوک چې په بټیو کې کار کوي هغوی دغلته ژوند کوو، دغلته اوسېدل. داسې ده؟ صحیح. ښه لیدونکو، تاسو دغه خورکۍ خبرې واورېدې، د زړه درد هم واورېده. نو هغه ملګري او بااحساسه ورونه چې په داخل افغانستان کې دي او خارج کې دي او غواړي چې د دغسې کورنیو لاسنیوی وکړي او دوی د دغه حالت نه راوباسي، زمونږ شمیرې د سکرین پر مخ شته، د دغه کورنۍ شمیرې هم د سکرین پر مخ شته. تاسو کولی شئ چې مستقیما له دوی سره تماس وکړئ، راشئ دغه ماحول دغه ځای له نږدې وګورئ او یا موږ سره تماس وکړئ او موږ به ستاسې مرسته انشاءالله په شفاف ډول دغه کورنیو ته رسوو. خوږه ښځه او خوږه بچي به وروره، فقط 3 ورځې به تاله را خفا شي، چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي، چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي. مال دولت بدر نه پاتې په دنیا شي، چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي، چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي. د دنیا په مینه مست مرګ دې هېر دی، د دنیا په مینه مست مرګ دې هېر دی، دا دنیا بګوره تعالی را بلا شي، چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي، چې دا دواړه سترګې پټې کله ستا شي.